چینل سبسکرایب کوئ، شیر کوئ، کمنټ کوئ، لایک کوئ. دې سره زه هم تشویق کیږم او یوټیوب هم دا ویډیو نورو مسلمانانو ته رسوي او څوک چې خپل خوب نه غواړي شاته ووایي هغه بیا سرچ کوي لټوي نو دا ویډیو یې مخته راسي نو دا وګوري دې نه یو رهنمایي یو شی یو تشویش رفسي نو دې کې انشاءالله ماته هم اجر ده او تاسو ته هم اجر ده. نو کوشش وکړئ چې ویډیو لایک کړئ څه وکتل او شیر یې کړئ، کمنټ کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ، نور سره شریک کړئ، ملګري پرې خبر کړئ. جزاکم الله خیر. یو خوب ده یو ورور لیږلی ده اورئ. زوجې خوب لیدلی دی. خوب داسې دی و چې زوجه یې وایي چې د خپل خاوند چې زه خوب کې یو ځای کې یو ستا پوښتنه کوم چې دی چېرته دی، نو بیا ستا مور راشي ما ته وایي چې هغه تللی تا ته سپوږمۍ راوړي. بیا وایي ته راشي رښتیا هم سپوږمۍ در سره ډېره داسې سپینه ښه ځلېږي روښانه وي. بیا وایي ته یې ما ته راکړې. نو بیا ما ته وایي چې دا اوس ځې همدې وخت کې وایي زما د لاس نه همداسې پورته اسمان خوا ته وختی شي. نو دغسې خوب یې لیدلی قاري صاحب، تعبیر ته یې په تمه یو. جزاکم الله خیرا. نو خوب یې لیدلی ده د ده یو ملګری ده د هغه زوجه ښځه یې په خوب کې لیدلی، خپل خاوند یې په خوب کې لیدلی چې هغه نی او خپل خواښې ته وایي چې چېرته ده. خاوند پوښتنه کوي د خاوند چې هغه چېرته ده، نو خواښې ورته وایي چې هغه تللی ده تا ته سپوږمۍ راوړي. نو بیا سپوږمۍ راشي وایي رښتیا راشي او سپوږمۍ ورسره وي خاوند سره مې او بیا وایي چې دې ته وګوره دا بیا ځي بره بېرته ځي اسمان ته. نو بیا هغه وایي رښتیا راشي اسمان ته. نو په خوب کې سپوږمۍ څه ده دا په پلار باندې تعبیر کیږي او لمر څه ده دا په مور باندې تعبیر کیږي، سپوږمۍ په پلار. نو که دا چېرته دا سپوږمۍ ده کتلې وي او دا سپوږمۍ بر اسمان ته تللی ده او ډېر زیات جګ تللی ده او بیخي ورک شوی ده، نو بیا په وفات باندې تعبیر کیږي، د پلار په وفات. یعنې د پلار هغه وفات کیدای شي نږدې وي وفات یې، نو په کار ده چې خدمت یې وکړي او دعا یې واخلي او کوشش وکړي چې خپل کورنۍ کې هم چې ده خپل خواښې او خسر سره هم همداسې رویه وکړي لکه خپل د مور او پلار، او که پلار یې حیات وي نو دغه خدمت دې وکړي او دعا دې واخلي، او که خسر یې هم ژوندی وي نو د ده خدمت دې هم وکړي، دا هم د پلار په ځای ده انشاءالله. د سره دې هم ښه وخت تېر کړي، که مریض وي نو انشاءالله د دعا یې د ده په نصیب شي نو دې کې به ورته خیر وي. والله تعالی اعلم.